سلامونه مې ومنئ ملګرو. امید لرم چې جوړ و روغ خوښ او خوشحاله به یاست. د ژوند چارې به ښه په خوشحالۍ درباندې تېرېږي. ملګرو موږ تاسې څنګه کولی شو چې یو پروژه ده بالکل له پای نټورک په شان دي د 100% او اپډیټ هم پکې راغلی. هغه موږ تاسې څنګه کولی شو د دغه پروژې کې کار وکړو او قیمت یې هم تقریبا 0.02 پرې دی. یعنې اوس په پري مارکیټ کې قیمت کوین مارکیټ کپ کې قیمت 0.04 دی. موږ تاسې به په 0.2 حساب ورته کوو. نو ډېر خوندور قیمت هم لري او کار یې ډېر وسع دی. خالي صرف په ورځ کې یو ځل ورته داخلېږي، ماینینګ مو جاري کوئ، بالکل د پای په رقم کار کوي. هغه کومه پروژه ده اوس په هغې پروژې په اړه معلومات درکوم. نو ملګرو ویډیو خامخا در پای راسره وګورئ. نو موږ څنګه کولی شو چې دا پروژه کې اکاونټ جوړ کړو. البته د دغه د مخکې یوه یادوري غواړم چې وکړم زموږ سره زموږ په ټلګرام چینل کې یو ځای شئ یا واتساپ کانال کې. ځکه هلته موږ تاسې ته جالب معلومات، نور د موبایل زده کړې ویډیوګانې، نور هم جالب معلومات تاسې ته هلته نشروو. نو خامخا راسره یو ځای شئ ملګرو. نو موږ تاسې اوس څنګه کولی شو چې په دغه پروژه کې اکاونټ جوړ کړو. د دې نوم سپین نټورک دی. البته چې دا ډېر پخوا نه را شروع ده، خو اوس ځکه چې په دې کې د ولټ کنیکټ کولو اپشن راغلی دی، دا هم پای نټورک دی. د دې کې د ولټ کولو کنیکټ کولو اپشن هم راغلی دی چې ولټ ورسره کنیکټ کېږي. هغه به هم تاسې ته خو د هغه نه مخه یو یادوري درته کوم. کله چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ 15 ورځې به سر پر سر ماینینګ نه قضا کوئ، خپل ماینینګ به پکې کوئ. نو تاسې ته KYC راسي. KYC دا بالکل د پای په رقم نه ده چې موږ تاسې نه تذکره غواړي، نه پاسپورټ، هېڅ شی هم نه غواړي. خالي صرف ستاسې د مخ سکین اخلي. یعنې لکه موږ تاسې چې پای نټورک ته د مخ سکین ورکاوه، بالکل په هغه رقم باندې کله چې مو د مخ سکین ورکړئ نو هلته چې کله تایید کړئ ستاسې و نامه سره شین ټیک مار راوړي. ما خپل یو زوړ اکاونټ دی، هغه مې ډېر پخوا جوړ کړی. نو ملګرو که چیرې دا ما خپله په زاړه اکاونټ کې دومره کار هم نه کړی، ډېر کار یې وسع دی چې یعنې په 3 ساعته کې به یو ځل ورته داخلېږي، 2 ځلې ورته داخلېږي، خلاص نور کار نه غواړي. ما په زاړه اکاونټ کې 1400 جمع کړي دي. 1400 که دومره قیمت واخلي، خالي دومره $26 کېږي. خو البته قیمت مې در دې هم لوړ وي. که 3 واخلي $90 کېږي. نو اوس په کوین مارکیټ کپ کې قیمت د یو صفر جنس ته که 4 دی، د $520 کېږي. دومره خوندور قیمت هم لري او کار یې هم ډېر وسع دی. خالي صرف په ورځ کې یو ځل ورته داخلېږي، خلاص نور هېڅ کار هم ستاسې څخه نه غواړي. نو راځه ملګرو چې موږ تاسې په دې کې څنګه اکاونټ جوړ کړو، په کومه طریقه موږ په دې کې کار کولی شو. نو راځه پر اپلیکیشن کلیک کوو. البته که دا یوه یادوري درته کوم چې ما به تاسې ته د دې اپلیکیشن لینک هم نشر کړی وي، کولی شئ چې هلته تاسې راسره ملګري شئ. پر دغه لینک کلیک وکړئ، تاسې به پلی سټور ته یوسي. پلی سټور کې خامخا را ډاونلوډ کړئ. په ډېر کم MB را ډاونلوډېږي، تقریبا 3 یا 4 MB به لا مصرف هم نه کوي. په لومړۍ خانه کې به تاسې ته هلته خپل یو ایمیل ورکړئ. په دویمه خانه کې به یو پاسورډ ورته جوړ کړئ. پاسورډ یادوري درته وکړم چې پاسورډ به هېڅکله هم نه هېروئ. پاسورډ به ستاسې سره خامخا موجود وي. وخت دی داسې کوي چې مثال که تاسو ناغږي ورکړئ، دوی ستاسې ته خالي ایمیل راپورته کړي، پاسورډ درڅخه غواړي. ایمیل خپله پکې کړئ، پاسورډ غواړي. نو داسې یو پاسورډ به ورکړئ چې تاسې ته معلوم وي. نو راځه ملګرو زه دلته خپل یو ایمیل ورته ورکوم. همدا زما ایمیل. دلته پاسورډ ورته پاسورډ به څه رقم ورته جوړوئ ملګرو. زما داسې پاسورډ به ورته جوړوئ یو څو انګلیش لغتونه چې تاسې ته معلوم وي. تاسې ته معلوم وي په هغه طریقه باندې یو څو انګلیش لغتونه به تاسې دلته ورته لیکئ. 3 یا 4 حروفه به انګلیسي وي. نو نور به لکه تورې حساب. زه اوس پاسورډ جوړوم پر دغه طریقه ورته جوړ کړئ نو ډېر به ښه وي. ګورئ ملګرو دا لاندې خانې بس شنې کېږي. ګورئ یوه خانه وشنه شوه، 2-3 خانې شنې شولې. دا د ملګرو تاسې لیدلی شئ چې ټولې خانې شنې شوې. دغسې یو پاسورډ به ورته جوړ کړئ. په دې کې که 1-2 تورې کم هم کړئ خبره نشته پکې. خالي انګلیسي یو څو لغاته وي. ګوره ما البته چې 4 تورې انګلیسي دي، 1 صفر دی، یو تورې بل وربالا کوم. نو بس دغه د ستاسې د اکاونټ پاسورډ شو.
نو کله چې دا ستاسې د اکاونټ پاسورډ شو نو راځئ به لاندې به دلته به بېرته د هغه پاسورډ ورکړئ په دې دومه خانه کې په دغه خانه کې لاندې به بیا د هغه تکراري پاسورډ ورکړئ دلته چې مو ورکړئ په دغه پاسورډ به بېرته دلې ورکړئ وروسته بیا د هغه پاسورډ ورکوم نو ملګرو د هغه پاسورډ به دلته تکراري ورکړئ که تاسې چیرې مثال زما زه لینک درته نشروم پر لینک باندې اکاونټ پکې جوړ کړئ ځکه دغلته به بیا زما ریفریل کوډ ورکړي البته زما د زاړه اکاونټ ریفریل کوډ زما څخه هېر ده خو په دغه رقم باندې کولی شئ چې اکاونټ پکې جوړ کړئ بېرته به پر لاګین باندې کلیک واخلئ اوس ګوره موږ ته لاګین ګوره بېرته ومنئ خو دلته به موږ تاسې بیا هغه پاسورډ ورکړو که پر چا پر دغه باندې ورسئ پر لینک باندې نو تاسې ته څو ټوکن هم بالا درکوي البته چې دا دې ورلته اوس موږ هغه ایمیل ته ایمیل راغلی چې ستاسې اکاونټ وریفای شو نو زه اوس ګورم بېرته هغه پاسورډ ورکوم ګورئ ملګرو تاسې که تاسې هغه پاسورډ مې ورکړئ نو بېرته پر دلته لاندې په دې خانه به کلیک وکړئ چې اوس موږ تاسې به اکاونټ ته داخل شو کله چې ستاسې ایمیل ته ایمیل راغلی نو ایمیل ته به ورسئ ایمیل ته چې دا کله د ایمیل راغلی ایمیل ته چې رالاست دلته پر ویریفای اپشن به کلیک واخلئ البته ګوره دلته موږ ته تاسې ته لیکلي ویریفای ایمیل پر ایمیل به دلته پر دغه ویریفای به کلیک واخلئ یو ګړی به صبر ورته وکړئ چې موږ تاسې ګوره موږ تاسې اکاونټ ویریفای شو کله چې دلته دا علامه راپورته کړه موږ تاسې ته اکاونټ مو ویریفای شو تاسې وینئ که تاسې ملګرو چې اکاونټ ویریفای شو بېرته به راسو هلته سپین نیټورک ده کله چې هلته راغلو خو موږ تاسې به پاسورډونه ورکړي وي پر کانټینیو به کلیک واخلو نو اوس موږ تاسې دلته دغه غواړي دلته به خپل یو نوم ورته ولیکئ دلته به یوزر نیم ورته ولیکئ چې یوزر نیم نوم فرق نه لري چې په هر رقم یې تاسې چې مثال خپل نوم ورته ولیکئ هغسې کې یوزر نیم یعنې تخلص ورته ولیکئ لاندې په دومه خانه کې هم صحیح کېږي زه دلته ورته لیکم خپل نوم ورته لیکم دا زما نوم یې خپله راپورته کړي البته دلته خپل تخلص ورته لیکم په پښتو ژبه کې همدا زما تخلص نو بېرته به راسئ پر کنفرم به کلیک وکړئ دلته به په انګلیسي ژبه کې ورته ولیکئ په پښتو ژبه کې نه مني زه خپل نوم په انګلیسي ورته لیکم ملګرو زما خپل نوم ورته ولیکئ نو پر کنټینیو به کلیک وکړئ نو دا دی ملګرو زموږ اکاونټ جوړ شو دوه ځلې به کلیک پر وکړئ چې موږ تاسې ته ګوره اکاونټ جوړ شو نو موږ تاسو بس په دې کې ماینینګ څنګه کولی شئ لږ لوډینګ نیسي د هغه د مخه به تاسې ټرس والټ وي مټاماسک وي هر والټ چې وي دلته به د هغه څخه د بي ام بي سمارټ چین لینک راواخلئ دلته به ورته پیسټ کړئ په دغه خانه کې بېرته به پر کنفرم کلیک وکړئ نو ملګرو اکاونټ پکې جوړ شو اوس ګوره موږ تاسې به لومړی که موږ تاسې ماینینګ پکې کوو راځو به ګورئ دلته پر دغه ځای به سټارټ اپشن به کلیک کوئ کله چې پر سټارټ اپشن کلیک وکړئ نو موږ ستاسې ماینینګ جاري کېږي په دې سپین نیټورک کې موږ ستاسې ټوکن ګوره موږ دلته اوس دا د لومړۍ ورځ نه تاسې چې هر څومره ورځې ماینینګ کوئ هغه به دلته تاسې ته معلومېږي پر دغه ځای نو زموږ ستاسې ګوره ماینینګ چې مو کله جاري شي په دا ځای کې 23 ساعته وخت نیسي ټوکن به مو دلته جمع کېږي د یوې ورځې نه مجموعي ټوکن به مو دلته جمع کېږي ملګرو او کله چې غواړئ چې والټ ورسره کنیکټ کړئ زما انټرنټ سره کمزوری دی خیر هغه طریقه هم اوس په دغه ویډیو کې درته ښیم تاسې کتلی شئ ملګرو چې 23 ساعته نه 50 دقیقې یعنې 24 ساعته کې یو ځلې به ورته داخلېږي نو د والټ کنیکټ کولو اپشن خو ملګرو دغه دی که کې وای سي تاسې 15 ورځې به کې وای سي کوئ کې وای سي یعنې څنګه 15 ورځې 15 ورځې چې تاسې ماینینګ وکړئ دغه اپشن چې تاسې وینئ دلته به راځئ پر کې وای سي به کلیک کړئ کله چې پر کې وای سي کلیک وکړئ اوس ګوره زما دا نوی اکاونټ ته کې وای سي نه ده سوې کې وای سي راته راغلی هم نه ده کله چې موږ تاسې ته کې وای سي راشي دلته به یو بل اپشن وي هغه چې کله کلیک کړئ زموږ تاسې څخه خالي د مخ سکین غواړي
یو مسکا وکړئ چې مسکا باندې خالي یو سکرین شاټ واخلي دوی درڅخه بله بس ستاسې KYC سوې ده. نو د والټ کنیکټ کولو اپشن یې هم دغه دی چې موږ تاسې څنګه کولی شو والټ ورسره کنیکټ کړو. میټاماسک وي، ټرست والټ وي، همداسې کوم هر والټ چې ستاسې سره وي یا وکایکس والټ وي د هغه څخه به د BNB لینک راواخلئ دلته. کله چې مو د BNB لینک راواخیستی په دغه ځای کې به دلته په دغه خانه کې ورته جاري دلته مو کله لینک راواخیستی ګوره زه مې میټاماسک دی هغه ځای کې لینک رااخلم. همدا ګوره ټرست والټ دی، ټرست والټ څخه به د BNB لینک راواخلئ. دا BNB سمارټ چین دی، دا BNB سمارټ چین دی. دغه څه به کله چې پر دغه کلیک وکړئ نو پر BNB چې مو کلیک وکړئ د BNB څخه به لینک را کاپي کړئ. لینک چې مو را کاپي کړئ ګوره د کاپي کولو دپاره بیا همدغه اپشن ته راسئ. دغه څه به لینک را کاپي کړئ دلته داسې چې کله مو لینک را کاپي کړئ پر کاپي به کلیک وکړئ. دلته بیا راوئ په هغه خانه کې چې مو کله پر جاري کردن ګوته ونیول دلته پرې ګورئ زما هغه لینک چې را کاپي کړی و هغه اوس د دې زه خپل ادرس ورسره دوی سره کنیکټ کولی شم. دلته اوس موږ تاسې ته لیکلي دي ملګرو چې سیو ادرس یعنې تاسې خپل ادرس دلته موږ ته راواستئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ ستاسې ادرس د دې سره ثبتېږي. نو ویډرا چې ده پر BNB سمارټ چین دی موږ تاسې به ویډرا راکوي. هر والټ چې تاسې ګوره ورسره کنیکټ کولی شئ او ګوره دلته وکایکس لیکلی دی، وکایکس والټ وي، ټرست والټ وي، میټاماسک وي، د هر والټ څخه چې مثال ادرس راواخلئ نو د دې ورسره پیسټ کړئ. ډېر خوندور نیټورک دی لکه بالکل لکه موږ تاسې چې په دغه کې په پای نیټورک کې کار کوو دا هم هغسې ډېر وسات دی. په 40 ساعته کې یو ځل ورته داخلېږي خالي ماینینګ کوي. KYC چې مو کله 15 ورځې ماینینګ وکړي KYC چې مو وکړله پر هغه ځای قبلېږي. KYC چې قبوله شوله نو تاسې کولی شئ چې خالي ماینینګ پشکې کوئ او وخت هم ډېر کم پاتې دی. انشاءالله الرحمن ډېر ژر به لانچ شي ځکه چې اوس په کوین مارکیټ کپ کې لانچ شوی نو وروسته به د خیر په سراپوی کې هم لانچ کېږي. خامخا اکاونټونه پشکې جوړ کړئ. زه تاسې ته لینک پورته کوم هغه لینک کلیک وکړئ اکاونټونه پشکې جوړ کړئ. تر بلې دغسې ویډیو پورې ښه وخت د الله په امان ښه چارې مخ پر وړاندې ښه ژوند درته غواړم.